احمد مسعود وایي طالبانو ته مې پیغام استولی دی. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود ویلي دي د خبرو لپاره مې طالبانو ته پیغام استولی چې جګړه د حل لاره نه ده. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د جبهه مقاومت د ډلې مشر احمد مسعود وایي طالبانو ته یې پیغام استولی او ترې غوښتي دي چې جګړه د یو بل له منځه وړل او له پامه غورځول د حل لاره نه ده. نوموړي ویلي د یو مسلمان او افغان په توګه باید یو بل ومنو او د یوې بلې کورنۍ جګړې مخه باید ونیول شي. ښاغلي احمد مسعود دا څرګندونې له بي بي سي سره په یو ځانګړې مرکه کې کړي دي او ویلي دي چې جګړه نه غواړي او له طالبانو هم ورته تمه لري. دوی وایي زه غواړم طالبانو ته ووایم چې موږ دوی په جګړه له منځه نه شو وړلی. یو ځل مو دا کار وکړ خو دوی بیرته راغلل. ټول له جګړې ستړي شوي دي. زه هېڅ جګړه نه غواړم او طالبانو هم باید دا ومني. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود له طالبانو غوښتي چې له دې شورا سره خبرې پیل کړي. موږ یو بل ته دوکه نه شو ورکولی. دوی زموږ د خلکو حق له پامه غورځولی نه شي. باید افغانستان د جبهه مقاومت عالی شورا سره کښېني او خبرې پیل کړي. احمد مسعود ادعا کړې چې طالبانو د جبهه مقاومت ډلې سره تر اوسه کلکه نښته نه ده ترسره کړې. هغه ویلي دي چې ما هم په کلکه تر اوسه نښته نه ده کړې او افغانستان کې باید سوله راشي. هغه ویلي د خبرو له لارې باید موږ مشکل حل کړو. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا ښې چارې.